بسم الله الرحمن الرحیم. جی تاسو مونږ وینئ مونږ په سبزی منډی مردان کې چې کوم ځایونه موجود یو تاسو مونږ سره وینئ. مونږ سره سینیر نایب صدر امن جرګه ضلع مردان بادرمان خان چې کوم ځایونه هم موجود دي ورسره چې کوم دي په ګڼ شمېر تعداد کې چې کوم دي د دې چې کوم ملګري دی منډی هغه هم موجود دي. نن چې کوم د کشمیر اظهار یکجهتي مناویږي د هغې باره کې مونږ دین یو څو تپوسه کوو. جی سلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره مننه، شکریه. په کشمیر کې یو ظلم روان دی، یو زیاتې روان دی. هغه مظلومانو باندې ظلم کیږي چې تقریبا 20-30 ورځې وشوې چې هغې چې کومې نظر بند شوي دي په کورونو کې، هغې باندې اوبه بندې شوي دي، هغې باندې خوراکونه بند شوي، دوکانونه ورته بند دي. نن اظهار یکجهتي مناویږي په پاکستان کې. دې باره کې ستاسو څه سوچ دی او څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مننه د پښتون نیوز چې دوی راورسېدل او په یو داسې درد او په یو داسې د خفګان په واقعیا کې زمونږ خواله راورسېدل. موږ د دوی شکریا ادا کوو. د دې سره سره چې کوم دی دا کم درد دا کم غم چې کوم زمونږ مسلمان ته رسي په هغې باندې زمونږ چې څومره مسلمانان ډونه دي او چا دا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو دوی د الله پاک سره په دې کلمه کې دا وعده کړ چې ستا حکمونه به منو او د نبي علیه السلام طریقو باندې به ژوند تېروو. نو دام زمونږ هغه طریقه ده چې کوم دوی سره ظلم کېږي، زیاتې کېږي، جبر کېږي. نو په دا ټول مسلمانان چې کوم دی په دې غم درد کې ملګري او زیاتره دا نن چې کوم دغه وشو دې دپاره افسانه وشوه، دا کم خفګان وشو، دا کم درد وشو. نو یقیني زه یم چې په دې کې د ټولو مسلمانانو په دې زړه کې هغه غم او درد ملګری دی او انشاءالله عزم نیت او زمونږ به دا اراده وي انشاءالله د عزم به کوو چې موږ څومره مسلمانان یې د دواګانو په لحاظ سره، د منډې په لحاظ سره او د هر قسمه یو خبره نه به موږ مخ نه اړو. ځکه چې کشمیر دی که فلسطین دی که د مسلمان په دنیا په هر یو ګوټ کې دی هم همدرد دی زمونږ. موږ به دغه سره د هر قسم خبره دپاره ملګرتیا کوو، هر قسم اواز دپاره موږ هغوی سره ودرېږو. کوم مسلمانان چې دي او بېغوره دي د داسې مسلمانان ورونو نه لکه که دا فلسطین دی که کشمیر دی په هغې باندې ظلم کېږي او بېغوره زموږ مسلمانانو نه، هغه مسلمانانو نه کوم چې بېغوره هغوی ته څه میسیج ورکوئ چې یو ځای شي او مقابله وکړي د داسې خلکو کوم چې د مسلمان ته زیان رسوي؟ بالکل څنګه چې تاسو د دې خبرې سوال وکړو نو زه تاسو ته په دې کې دا یو خبره کوم چې الحمدلله مسلمان د فرایض چې کوم دي نو مونځ دی، حج دی او روژه ده، زکات دی او په دې کې چې کوم دی نو بهتري چې کومه ده نو دا د جهاد ده. نو دا یو جهاد دی چې مسلمان وررسېدی نشي. هغه مسلمان چې کوم د وررسېدو ني هغه دواګانو قابل دی چې هغوی لپاره ختمونه وکړي، دواګانې وکړي چې کم وررسېدی شي د چا د طرف نه له 70 روپۍ ښېګړه میلاویږي وررسولی شي. د هغې سره چې کوم دی زه په صرف دومره ویم چې دا یوازې د یو مسلمان د یو درد نه دی، دا د ټولې دنیا درد دی او دا چې څومره د کلمې د لاندې څومره مسلمانان دي دا د هغوی مشترکه یو درد دی، یو غم دی. د دې لپاره چې یو ځای شي، یو اواز وکړي او کله چې مسلمان یو ځای شي او دا اواز وکړي انشاءالله نو دا خو لا یو انډیا ده چې داسې پسې په سوونو ملکونه هم یو ځای شي انشاءالله نو دوی به هېڅ نشي کولی. لکه ستاسو یقین شته چې انشاءالله د کشمیر به آزاد شي؟ انشاءالله د الله نه به امیدونه ساتو او د الله نه امید دی انشاءالله. لکه څنګه چې تر نن تاریخه پورې غیر مذهبو څومره نقصان مونتی دی او د مسلمان انشاءالله هغوی ته څومره شکست رسېدلی دی نو زه د 100% دپاسه تاسو ته یم انشاءالله چې دغه شان شکست به مني. موږ به ملګري همدرد موږ ټول انشاءالله که د شپې او که د ورځې په هېڅ قسم خبره دې مخ نه اړو. کشمیر به پاکستاني سره جوړېږي انشاءالله، الله نه به غواړو انشاءالله. ګرانو کتونکو تاسو اورېدل د سینیر نایب صدر امن جرګه بادرمان خان دی خبرې. حقیقت دی چې کلم اتفاق وي نو په هغې کې برکت وي. نو دوی هم دا میسیج ورکوي هغه مسلمانان روح ته چې د دې نه بېغوره دي، دوی هم دا وایي که چېرې موږ یو ځای شو موږ اتفاق وکړو نو هغه غرض لرې نه ده چې دا کشمیر به د پاکستان حصه جوړه نه شي. ما یوسف جان له اجازت ورکړې د خپل کیمرمین شهاب سره پښتو نیوز مردان.